الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ډیرو قدرمنو مستمعینو مستمعات، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس عنوان دی او موضوع ده السحر، جادو او منتري، چې هغې ته په قرآن و سنت کې سحر وایي. اول دا چې دا سحر پیژندل پکار دی چې دا سحر وایي څه ته، ځکه ډېر زموږ مؤمنان دي، مسلمانان دي، هغوی چې لږ معمولي شان ته بیمار شي، مرض پرې راشي، یاره وایي په ده چا سحر کړی، او د هغه به څه طبیعي مرض وي، بیماري به وي، تبه به وي، زکام به والي، بل څه به وي، او دی دستي ذهن یې دې ته ځي وایي په ما باندې چا سحر کړی. نو دې د وجې نه د سحر لغوي معنی او د سحر شرعي معنی دا پیژندل پکار دی. سحر په لغت کې ویل کېږي ما خفیه ولطفه سببو. سحر دا یو پټ شی دی او سبب هم ډېر باریک دی. د دې وجې نه السحر په لغت د عربي کې د آخر شپې ته السحر وایي. السحر ځکه وایي چې دا کوم اعمال چې سړی کوي، لکه تهجد شو، عبادت شو، ژړا او فریاد شو، نو دا په دې آخره حصه د شپې کې څوک کوي، څوک پرې نه خبرېږي. نو ځکه په دې معنا د سحر کې پټوالی دی، ناخبري ده. یا سمی السحور، دې پشمني ته په حدیث کې سحور وایي، ځکه حدیث کې راځي علیکم بالسحور فإن فی السحور برکه. تاسو پشمنۍ کوئ چې کله روژه نیسئ، په دې پشمني کولو کې برکت وي. دا څوک چې روژه نیسي باید پشمنۍ کوي، خاص کر د رمضان روژه. او په دې سره فرق د اهل کتاب او د مسلمانانو هغه دا وي چې مسلمانان هغه روژه نیسي او په روژه کې بیا د شپې پشمنۍ کوي، نو دې کې برکت وي. نو پشمني ته ځکه پشمنۍ وایي چې هغه د شپې را پاسېږي، نو په دې وخت کې څوک پرې نه خبرېږي، ما سوا د ده نه، او په کور کې چې څوک هغه روژه نیسي پشمنۍ کوي. نو دا سحر ته هم ځکه سحر وایي چې په دې کې هغه شی چې ده کړی دی هغه پټ دی، چاته پته نشته، معلوم نه دی، نو ځکه سحر ته سحر وایي. پاتې شو په شریعت کې سحر یا په اصطلاح کې اصطلاحي معنی د سحر، نو هغه ورونو سحر عقد
دا غوټي دي، ورقه او دمونه دي، او یا په بل اصطلاح ټوټکي دي، طلاسم چې ورته وایي، یا لوستل دي، لیکل دي چې یتوصل به الساحر، چې دا کارونه څوک کوي هغه ساحر دی، د دې په خاطر یې کوي چې دی ورسي الی استخدام الشیاطین، چې په شیطانانو واسطه سره دوی دا کارونه کوي او په دې سره اراده لري د ضرر رسولو مسحور ته. حاصله معنا دا ده چې دا سحر وایي څه ته؟ سحر دې ته وایي چې دا څه ټوټکي دي، جادو دی، منتري دي او غوټي دي، او د بعضې انسانانو جامې، کپړې، ویښتان، نوکان، د بدن څه یو جزوي شی راوالي او د شیطانانو په واسطه سره دا ترسره کوي چې دې کس ته تکلیف او ضرر ورسیږي، خاص کر د بدن ته. دې ته وایي سحر. او دا نن سبا ډېر زیات دی. د دې وجې نه سحر دا ثابت دی په قرآن کریم سره، او ثابت دی په احادیثو صحیحو سره، او دا سحر یو حقیقت لري، اثر لري، تاثیر لري. د دې وجې نه قرآن کریم کې په سورة بقره کې مشهوره واقعه د هاروت او ماروت، او په دې باب باندې آیتونه دي. الله سبحانه وتعالی فرمای واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. وی ورپسې شول دا خلک هغه چې لوستلی کېده د شیطانانو به دا لوستله د سلیمان علیه السلام د پادشاهي په وخت کې. هلته د سحر چرچه ډېره زیاته وه. بیا هغه آیت سبب د نزول هم هغه دا دی چې سلیمان علیه السلام راولګېد او هغه کتابونه، هغه لیکایانې، هغه ټوټکې ټولې را جمع کړه او هغه یې د خپل ځای په ځمکه کې هغه یې ښخ کړه. نو بیا ایسته دوی کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، نو هغه شیاطینو هغه کتابونه هغه یې په نښه کړه، راویویسته چې وګوره سلیمان علیه السلام خو د دې جادو منترو په وساطت باندې په موږ پادشاهي کوله، حکومت کوو. الله سبحانه وتعالی آیتونه راولېږي چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی چې هغه جادوګر و جادو یې کړي، بلکې خپله د شیطانانو کفر کړی، جادو منترې دې وکولې. یعلمون الناس السحر، چې خلکو ته د سحر، د منترو، د جادو تعلیم ورکاو. نو د دې وجې نه سحر دا یو حقیقت دی، شته. قرآن کریم کې ذکر دی، په احادیثو کې ذکر دی. ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلاق. یقینا دوی پوه شوي دي په هغه څه چې دوی اخیستله او دا کارونه یې کوله او په دې باندې خرچې کولې، خو د دوی دپاره به په آخرت کې هیڅ برخه نه وي. نو ځکه وایي دا سحر، دا کفر دی، وروسته به راشي. تر دې الله سبحانه وتعالی په دې آیتونو کې فرمایي ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر. که چیرې دوی ایمان یې راوړی وای، د کفر نه ځان بچ کړی وای، تقوا یې کړی وای او سحر نه یې ډډه کړې وای، نو دا به د دوی دپاره د ثواب خبره وه او د الله په نسبت دا د خیر ښېګڼې خبره وه د دوی دپاره. لیکن دوی دا کار ونه کړ. نو دې د وجې نه سحر په پیغمبر علیه السلام شوی، سحر په صحابه کرامو کې په صحابه و شوی، سحر
په تابعینو اتباع التابعینو الی یومنا هذا په ډېرو خلکو باندې سحر کیږي. بعضې ساحران دي، جادوګران دي، هغوی دا کاتی کوي. او بیا دا سحر په احادیثو کې هم شته، حقیقت یې شته، اثر یې شته، خو دا اثر هم چې کوي باذن الله، د الله په اذن به کوي. وما هم بالضارین من احد، الله وایي چاله وایي ضرر په دې سحر سره ساحران نشي رسولی مګر باذن الله، د الله په اذن. نو دې وجې نه حدیث کې دام راځي من آتا عرافا، یو سړی راغی پالګر ته چې دا پالونه ګوري وریتي چې ورته وایي، او ساحرا یا جادوګر لراشي جادو هغه کوي، او کاهنن یا پالګر له یا هغه تعویزونه چې کوي هغه لراشي، فسأله دغه نه تپوس وکړي او هغه یې ستپالې وګوري او دله څه ووایي، فصدقه او بیا د هغه د خبرو تصدیق وکړه، فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، ده وایي کفر وکړه په هغه دین چې الله نبي هغه راوړی دی امت ته. الله سبحانه وتعالی پیغمبر ته دین ورکړی چې توحید دی، سنت دی او شریعت دی، د هغه بالکل انکار یې وکړه، په کفر پسې روان شو، سحر په جادو پسې روان شو. ډېر داسې احادیث دي، صحیح احادیث دي ورونو. لیس منا من تطیر او تطیر له او تکهن او تکهن له او سحر او سحر له، دا ټول احادیث دي صحیح دي چې جادو شته، د جادو منترو دپاره خلق شته، جادوګرو پالګر شته. لا یفلح الساحر حیث اتا، او دغه ساحر نشي کامیابېدلی اگر که دی خپل سحرونه کوي. نو سحر هغه شته، د الله په نبي باندې سحر شوی او هغه یهودي سحر کړی او په کوهي کې هغه سحر ایښی او د صورت الناس والفلق چې دوه صورته دي الله سبحانه وتعالی دا یې را نازل کړه، او هغه بخاري حدیث دی او په سنن اربعه کې هم دا حدیث دی. پیغمبر علیه السلام په خوب کې ویدو، نو یو سر ته یو کس ودرېده، بلې خپو ته ودرېده، نو هغوی په ده څه چل شوی، هغه ورته سحر شوی او چا کړی، لبید کړی، یهودي چېرته یې کړی، په کوهي کې کړی. نو بیا پیغمبر علیه السلام باندې دا دوه صورته نازل شو، او بیا چې کله هر آیت لوسته نو یوه غوټه به هغه خلاصېدله. خو پیغمبر علیه السلام باندې اثر داسې کړی چې کوم کار به یې کړی و دنیوي وایي هغه مې نه ده کړی، او کومې چې نه و کړی هغه مې کړی دی، دا اثر په هغه باندې شوی. نو د سحر نه انکار دا د قرآن کریم نه انکار دی. نو ځکه قرآن کریم کې د سحر په باره کې آیتونه دي، څه ناڅه هغه تاسو ته ذکر کړه، احادیث دي صحیحه هغه مې تاسو ته بیان کړه. الله سبحانه وتعالی فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. د موسی علیه السلام واقعه کې راځي د فرعون سره چې کله مقابله وه او بیا هغه ساحرانو چې کله سحر وغورځاو، موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله او بیا هغه امسا راولګېده، ټول هغه پړي ورسۍ د ساحرانو هغه یو غړپ کړه. نو بیا ایسته هغوی ایمان هم راوړ چې دا خو سحر نه دی، ځکه هغو ته پته وه چې سحر څه شی دی. نو بیا ایسته هغوی ایمان راوړ چې موږ ایمان راوړ په هغه رب چې هغه رب د موسی او د هارون دی. بیا ایسته فرعون هغو له دمکي ورکړه او ورته ویلې زه به ستاسو لاسونه او خپې عدل بدل کټ کړم. نو هغه ورته لا ضیره، موږ په دې باک نه ګڼو او موږ الله سبحانه وتعالی ته ور روان یو. نو د دې وجې نه په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اجتنبوا السبع الموبقات، تاسو د اوه مهلکو هلاکت شده و څیزونو نه ځان وساتئ. نو دې وخت کې صحابه ویل یا رسول الله ما هن، هغه اوه څیزونه څه دي چې هغه هلاک کوونکي دي او تباه کن دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الشرک بالله، چې یو د هغې نه شرک دی او بل د هغې نه السحر،
چې هغه سحر دی، سحر کول دی. نو دا ورونو د کبائر الذنوب نه دی دا سحر. او بیا دا خبره چې اقسام د سحر، دا سحر څو ډوله دی، یو قسم نه دی. کله سحر د شرک په درجه کې وي، کله سحر د فسق و فجور او معصیت او عدوان و ظلم په درجه کې وي. او بیا دا مسله چې آیا دا څوک چې سحر کوي، چې ساحر ورته وایي، دا په دې سحر کافر شو که کافر نه شو؟ نو په دې کې هم د علماو اختلاف دی. بعضې علما وایي چې انه یکفر، چا چې سحر وکړه دی په سحر کافر شو. بعضې وایي چې نه، لا یکفر، نه کافر کیږي. لیکن په دې کې شک نشته چې کله دا سحر د ساحر په واسطه د شیطانانو پیریانو سره نو یکفر، په دې کې اتفاق دی دی کافر کیږي. ولې؟ ځکه په دې کې دی استعانت بالشیاطین والجن، او په دې کې مدد غواړي د شیطانانو نه، استعانت غواړي د پیریانو نه، حتی د هغو دپاره حلاله کوي، ذبحه کوي. نو ځکه دی په دې سره کافر کیږي. پاتې شو دا خبره سزا د ساحر څه دی؟ نو سزا د ساحر هغه دا دی چې دی به وژلی شي بکل حال، په هر حالت کې. بعضې علما وایي دا به وژلی شي د وجې د ردت نه، ځکه که چېرته وایي سحر کفر نو وژلی کېږي به ردتن. ومن بدل دینه فاقتلوه، دغه حدیث په بنیاد. بعضې وایي چې نه، یقتل قتل الصائل، دی به وژلی کېږي د وجې د ضرر او د فساد او د اذیت نه، د خلکو ته چې رسوي، امت مسلمه ته یې رسوي، ښځه خاوند سره جدا کوي، دو مسلمانان په جنګ اخته کوي، دو قومونه هغه په جګړه راولي. نو دې د وجې نه حد الساحر ضربه بالسیف، د یو صحابي قول دی، حدیث دی، چې د ساحر سزا چې ده هغه وژل دی، هغه باید قتل شي، په توره باندې ووژلی شي. بل په دې کې د بخاري حدیث دی، صحیح حدیث دی. عمر رضی الله عنه کتبه، هغه لیکل وکړه خپلو عمالو ته چې ان اقتلوا کل ساحر، تاسو هر ساحر جادوګر و ساحره، که هغه نر وي که ښځه، هغه مړه کوي، قتل یې کوي. بجاله بن عبده وایي چې مونږ قتلنا 3 سواحر، د عمر رضی الله عنه په دې فرمان مونږ وایي 3 ساحران هغه په قتل ورسولو. د بخاري حدیث دی. ولې؟ ځکه چې دا په خلکو کې فساد خوری، په خلکو کې نفاق خوری، په خلکو کې جدایي راولي، ښځه د خاوند نه، خاوند د ښځې نه، خلک کې بیماري په بدنونو کې هغه سبب دوی وي. تر دې بعضې سحر دې حد ته ورسېږي سړی ایسته مړ شي او مرګ ته پرې ورسېږي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله، امام د اهل سنه والجماعه، هغه وایي عن 3 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي د 3 صحابو نه ما ته پته ده چې هغوی ساحر په رابطه باندې فیصله کړې چې د قتل شي، او هغوی قتل کړي، چې یو عمر رضی الله عنه ترې، بل حفصه رضی الله تعالی عنها، او بل جندب الخیر صحابي. وایي صح قتل الساحر، بالکل صحیح ده قتلول وژل د ساحر. تر دې امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، هغه وایي چې چا دا سحر تعلیم کو، تعلم کو، د دې استعمال کو، یکفر، کافر کی. ابن قدامه رحمه الله، داغه کتاب دی المغنی، 15 مجلده، هغه وایي تعلیم السحر کفرن، د سحر زده کړه استعمال دام کفر دی. وان لم يعمل به، اگر که عمل نه پې کوي دی خپله، لیکن استعمالي او آمدن دپاره حرام، دا حرام ده. لا نعلمه خلافا فيه، په دې کې اختلاف مونږ ته نه ده معلوم بین اهل العلم. خو امام شنقیطي رحمه الله، صاحب د تفسیر اضواء البیان، لوی مفسر دی، محقق عالم دی، هغه وایي چې دې کې تفصیل دی. ځینې سحر شک نشته هغه کفر دی، چې په هغې کې تعظیم د غیر الله وي، او ذبحه او حلاله هغه د شیاطینو د پیریانو په نوم وي، نو دې کې شک نشته چې دا کفر دی بلا نزاع. او بعضې د سحر نه هغه چې دی ګناه کبیره ده، معصیت دی، فسق دی، حرام دی، عدوان دی، ظلم دی. او هغه چې کفر دی لکه هغه واقعه د
سحر د هاروت او د ماروت. الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو د دې سحر نه محفوظ لري او الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو له توفیق نصیب کی چې ځانونه په دین باندې پوه کو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.